د لوی څښتن په ستر او سپېڅلي نامه. د شعر او ادب نړۍ ډېره پراخه، شتمنه او له ښایستونو ډکه ده. په دې شعري نړۍ کې د شعر او ادب خاوندانو خپلې شاعرانه طبعې ازمایلي دي. د ادب ډګر یې تر دې لا نور هم پراخ کړی دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ادب او شعر ناوکۍ او د شاعر شعري نړۍ له دې پراختیا سره سره بې کچې ښکلې ده. د شعر او ادب یوه ځانګړتیا په خپله د شعر او ادب ښکلاییز اړخ دی. همدغه ښکلاییز اړخ په خپله شعر او ادب ته روڼتیا، رښتینولي او ځلایښت ورکوي. په پایله کې د شاعر د سپېڅلو احساساتو او عواطفو یوه نړۍ پرانیزي. د شعر لپاره پوهانو، ادیبانو، ادب پوهانو، منطقیانو هر چا په خپله برخه کې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې بیلابیل تعریفونه کړي دي. ځینو شعر مخیله او انځوریزه وینا ګڼلې. ادیبان او عروضیان بیا په دې آند دي چې شعر موزون او قافیه‌وال کلام دی. وروستني یا متأخرین بیا دا وایي شعر مخیله، موزونه او قافیه‌واله وینا ده. نور ادب پوهان کرکتونکي بیا د شعر لپاره ښکلي تعریفونه لري او داسې راپېژني. شعر په عاطفې او تخیل پورې تړلی نغښتی کلام دی چې په آهنګینه ژبه ادا شوی وي. د پوهانو، ادیبانو، څېړونکو او د نظر خاوندانو د شعر د پورتنیو پیژندلو تعریفاتو څخه دا څرګندیږي چې شعر د پوهاوي په برخه کې د ژور شعور او احساس سره تړلی او مله وینا ده. شعر د شعور له مادې څخه مشتقه کلمه یا لفظ دی چې په خپله شعور هم د خبرتیا او پوهاوي مفهوم او معنا افاده کوي. ژبه په دې برخه کې خپله رغنده ونډه لري. د شعر پوهانو له انده په شاعرانه ژبه کې شاعران د ژبپوهنې او د ژبې منطقي جوړښت په پام کې نه نیسي او ژبه یوازې د پوهولو راپوهولو د وسیلې په توګه نه پیژني. شاعرانه ژبه خپل ځانګړي اصول، قالب او قواعد په نظر کې نیسي. شعري کارنده اصول په دې برخه کې اړین بولي. په شعر کې د شاعرانه الفاظو د ځایزیږي پیژندنې ته غوراوی ورکوي. په حقیقت کې شاعر په ژبه کې د شاعرانه الفاظو د انتخاب لپاره د عادي ژبې تر پولو ور اوړي. یوازې شاعرانه ژبې سره شعري هنریت په پام کې نیسي. یوازې د شعر لوستونکي د عادي ژبې او شاعرانه ژبې ترمنځ دغه توپیر احساسولی شي. وزن، قافیه او د الفاظو د غږونو همغږي په شعري ژبه کې د ژبې د عادي حالت په توپیر استعارې، مجازي ښکلاییز، کنایي او ایجازي حالت ځان ته غوره کوي. تخیل او د شاعرانه خیالاتو بیلابیلې بڼې د شعر له مهمو شاعرانه توکو څخه ګڼل کیږي. کیدای شي د شعر دغه خیال انګیزي او تخیل د شعر د کلمې د پراخې او نامحدودې معنا سبب وګرځي. انځور او خیال د شعري مهم عنصر په توګه په شعر کې د عاطفې د راپارونې لامل ګرځي. د خیال دغه صورتونه د شعر ښکلاییزه برخه لا نوره ښایسته کوي. خیالات او شاعرانه انځورونه په شعر کې مهم او ارزښتمن توکي دي. د دې مفاهیمو پراختیا د شاعر ذهني هڅې او کوښښونه د انسان او طبیعت ترمنځ د اړیکو ښه مناسبت ایجادوي. دغه ټول ذهني تړاوونه چې د نورو د ویښتیا لپاره چې د شاعر په شعر کې څرګندونه کیږي د دې ویښتیا لاسته راوړنې موږ ته راښیي. موسیقیت د اوازونو او غږونو طرز، لارې چارې، شعریت او هنریت دا په خپله د شعري عناصرو په اړه لوی بحث دی. د شعرپوهانو په اند په شعر کې موسیقیت، آهنګ او د لحن یا غږ متناسب جوړښت له اړینو شعري توکو څخه دی چې هر غرض او مطلب د اوازونو او غږونو په ځانګړي طرز، آهنګ او شعري ریتم سره ادا کیږي. خو تر دې ځایه چې کومې خبرې وشوې د اصلي موضوع لپاره یوه مقدمه یا سریزه ده. که له مقدماتي خبرو څخه اصلي موخې او موضوع ته راوګرځو، هغه د درنې نازک خیالې شاعرې آغلې شمایلې سلیمي د شعرونو د ټولګې کتنه ده. د یادې شعري ټولګې جامع او هر اړخیز تحلیل شننه د شعر په جوړښت، شعري قالب او د شعر په منځپانګه باندې غواړم زغلنده نظر ولیکم.
د دې ترڅنګ یې څه ناڅه د شعر تخنیکي اړخ، ادبي فن، مانیزو اړخونو هم خپل نظر ورکړم، ځکه د اغلې سلیمي د شعري ټولګې په ټولو اړخونو بحث کول کتاب خبرې دي، او زما په دې سیریز یې د مشخصې او ټاکلې موضوع د لیکنې له حوصلې او زغم نه وتلی کار ګڼم. غواړم یوازې د شعري ټولګې د ادبي فن او هنر او د بیلګیزو انتخابي شعري بیتونو معانیزې برخې باندې خپلې خبرې راټولې کړم. دا چې د اغلې شمایلې سلیمي د شعرونو زیاتره برخه غزلونه دي، نو پکار ده چې په غزلیز فروم باندې لنډې خبرې ولرم. په غزلیز فروم کې د طبیعت ښکلاوې، طبیعي ښایستونه، انساني ژوند او په انسان پورې اړوند موضوعات راځي. غزل په باطن او معنویت کې په مجازي، استعاري او کنایي توګه تر ډیره ژور مفاهیم او دقیقې معناوې جوتوي. په اوسنۍ یا معاصره دوره کې غزل د منځپانګې او فکري اړخ د نوي عصر ژوند له پراختیا سره نوي موضوعات او فکري نوي خبرې په ځان کې رانغاړي. په لره پښتونخوا کې پښتو اوسنۍ یا معاصره دوره کې مشهور غزلبول نازک خیال شاعر ښاغلی ارواښاد امیر حمزه شینواري د پښتو غزل ګلبڼ په ښایسته غزل سره زیاته رنګینه کړه. حمزه بابا په خپل دور کې پښتو غزل ځوان ګڼلی چې نوموړی د پښتو غزل د بابا تر مقامه رسولی دی. خپله وایي: ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي، تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم. دمګړی په پښتو غزل کې ماشاءالله د پښتو غزلبولو شاعرانو غزلونو د پښتو ادب ګلبڼ ته خورا ښکلا او ښایست ورکړی دی. د پښتو غزلونو لمن یې لا هم ویړه او ډیره پراخه کړې ده چې په دې دور کې د پیر محمد کاروان او د درویش درانی د نومونو زیاته یادونه کیږي. همداشان ډیر نور د غزل شعر حقدارو کسانو چې نه دي یاد شوي له پامه نشو ایستلی. د غزل شعر په دې غوړېدلې معاصره یا اوسنۍ دوره کې د پښتو ادب اسمان د پښتو ادب ځلنده ادبي ستورو غزلبولو شاعرانو باندې ځلانده او ښایسته شوی دی. په دې برخه کې ډیرو غزلبولو نارینه او ښځینه شاعرانو په پښتو غزل کې خپلې طبع ازمایلي او د غزل ډګر ته زیات شمیر غزلبول شاعران راوتلي دي. له دې ډلې څخه یو هم نازک خیال او د نورو نظمونو ترڅنګ یو غزلبولې وتلې درنه شاعره اغلې شمایله سلیمي ده چې شعري اوسنۍ ټولګه زموږ د نظر لیکنې لپاره زموږ په لاس کې ده. د ښکلو نظمونو ترڅنګ یې د پښتو غزل ته یوه نوې روحیه او لوړ بدیعي او هنري نوښت او ابتکار ور په برخه کړی چې غزلیز شعر ته یې په نوښتګره بڼه ځانګړی خوند، رنګ او زیاته ښکلا وربښلې ده. د غزل منځپانګه یې له رنګارنګو مضامینو څخه بډایه او په ادبي ښکلاو مالامال ده. شاعرانه الفاظ یې ظریف، خواږه او له ځانګړي لطافت څخه یې خوند رنګ موندلی دی. اغلې سلیمي په شاعرانه ایجاداتو کې خپل ځانګړي سبک او بیل شاعرانه طرز او لارې څخه په کار اخیستنې خپلې هڅې او زیارنې نه دي سپمولي چې هاند او زیارنې یې واقعا د زیاتې قدردانۍ، پوره تقدیر او ستاینې وړ دي. په راتلونکي کې بیا هم د ښو ادبي ایجاداتو، بدایعو، ښکلو شاعرانه او ادیبانه هڅو په تمه یم. درنې نازک خیالې، نوښتګرې او غزلبولې شاعرې اغلې شمایلې په غزلیزو خوږو شعرونو او د دې ترڅنګ یې په ټولګه کې د خوږو نظمي اشعارو مانیزه برخه په واقعیت کې د زیات تقدیر وړ ده او ترڅنګ یې د ادبي فن، هنر او ادبي ښکلاو، ادبي بدیعي، معنوي، لفظي صنایعو او جوړښتونو باندې د غزلیزو شعرونو او نظمونو دغه شعري بڼ لا ښایسته کړی دی. حقیقت خبره او له مبالغې پرته دا ویلی شم چې د یادې شاعرې شعري کلام بلیغ، فصیح او سلیس دی. شعري تخیل او انځورونه یې ډیر طبیعي، زیات ښکلي دي. د الفاظو په شعر کې د آهنګینې برخې طبیعي حالت یې واقعا ډیر خوږ او زیات په زړه پوری دی.
د الفاظو کلمو په انتخاب او ټاکنه یې تر اوسه زیار او هڅه کړې ده. غزلیز نظم یې په حقه د قدردانۍ وړ دی. شاعر، لیکوال، ادیب په واقعیت کې د خپل ماحول، چاپیریال، ټولنې او ولس د اندونو، فکرونو، دود، دستور، کلتوري او ملي ارزښتونو ترجماني کوي. د ټولنې غوښتنې او تقاضاوې په پام کې نیسي. د ټولنې د ناخوالو، دردونو، ستونزو، کړاوونو ژوندي انځورونه په خوږه شاعرانه ژبه وړاندې کوي. واقعیتونه بیانوي، یوازې بیانولو ته بسنه نه کوي. د ټولنې د شته ناخوالو، ستونزو، خنډونو لاملونه او حل لارې هم ټولنې ته ور په ګوته کوي. د ژمن، متحد او رسالت لرونکي شاعر او لیکوال په توګه خپله ژمنتیا، تعهد او رسالت لري. شعر د شعر لپاره، هنر د هنر لپاره، ادب د ادب لپاره د تشو لفاظیو په توګه نه کاروي، بلکې شعر، ادب، فن او هنر د ژوند لپاره د یو ستر ټولنیز، فرهنګي، سیاسي مثبت بدلون، تحول او پراختیا د وسیلې په توګه د ولس، خلکو، پرګنو او هیواد د چوپړ جوګه ګرځوي. په دغه برخه کې د آغلي سلیمي شعر د یوې مبتکرې او نوښتګرې شاعرې په توګه خپل رسالت ماشاءالله تر ډیره بریده ادا کړی. په شعري جوړښت کې باریکبیني، مشګافه تخیل واقعا ډیر ژور دی. د ادبي شعري ځانګړو نزاکتونو ترڅنګ یې په ځانګړي سلاست، فصاحت کې فکري اړخ خورا دقیق او د پام وړ دی. د شعري قالب، شعري منځپانګې، موضوع او معنا ترمنځ پوره مناسبت په نظر کې نیول شوی دی. په اصطلاح الفاظو او معناو یو له بله سره د مطابقت اصل تر ډیره په پام کې نیول شوی دی. په شعري منځپانګه کې راټول شوي شعرونه په بلاغت کې د ایجاز تر پولو پورې رسیږي. د آغلي سلیمي د شعرونو دغه اړخ واقعا یو نوښت او غوره ابتکار بولم. په شعر کې د قافیې د مناسبو کلمو انتخاب ډیر خوندور او په زړه پورې دی. وزن د شعري توکو له ډلې څخه ارزښتناک شعري عنصر دی. په یاده شعري ټولګه کې طول د مصرو ترمنځ موازنه یا شعري اوازن د پښتو ژبې د څپیز یا سیلابي سیستم پر بنسټ ډیر کره دی. د وزن اصول او قاعدې په بشپړه توګه په پام کې نیولي دي. د شعري بیتونو ترمنځ یې د وزن پوره خیال ساتلی دی. شعري ژبه په کلام کې تر ټولو غوره عنصر یا توکی دی. په شعري ژبه کې د آغلي سلیمي شاعرانه ژبه واقعا د کمال درجې ته رسیدلې ده. د الفاظو ښکلی انتخاب یې دغه اصل ته قوت ورکوي. د الفاظو غوره ټاکنه، د ښایسته تشبیحاتو، غوره استعاراتو، نادرو کنایاتو په خوږه ژبه سره اداینه، شعري ښکلی انداز یې لوستونکی د الفاظو له ظاهري معناو څخه د الفاظو مجازي یا مقصودي معناو ته رابولي، چې د دې شاعرانه ژبې ښکلاییزې برخې د آغلي سلیمي په شعر کې د نوموړي د شعر قوت تومنه لا نوره هم زیاته کړې ده. تخیل خو هسې هم تر ډیره بریده د شاعرانه او شعري خیالاتو نړۍ لید او له پیښو څخه د انځور اخیستنې لیدلوری ټاکي. له شاعرانه تخیل څخه پرته شعر د یوه بېروحه جسد په معنا دی او د هسې جامدو الفاظو په اصطلاح یو بې خونده نظم او یا د شعریت پر ځای د شعار جامد توري او لفظونه ګڼل کیږي. که د آغلي شمایلي سلیمي د شعري خیالاتو دغه جنګ په ژوره توګه مطالعه کړو، آن د شاعرانه نازک خیالیو تر درشله ور اوړي. له طبیعت او انساني ژوند څخه د انځور او تخیل اخیستنې برخه یې په ډېر عالي توګه احساسولی شو. په شعر کې موسیقیت او آهنګینه برخه د شعر د خوند رنګ په معنا شعري مالګه ده، چې آغلي شمایلي دغه شعري اصل په شعر کې موسیقیت او آهنګینه برخه تر ډیره بریده ښه مراعات کړې ده او مناسب الفاظ یې په مناسب ځای کې راوړي دي. په خپل شعري کلام کې ځانګړی ریتم، موسیقیت او خوږ آهنګ رامنځته کړی دی. دا هغه وخت کاریږي چې د نوموړي شعر په ځانګړي انداز سره دکلمه شي او د دې ترڅنګ شعري فن او هنر
او د بدیعي لفظي صنایعو اغیز او مؤثریت هم د آهنګ په برخه کې له پامه نشو غورځولی. اغلې شمایلې سلیمي په شعرونو کې عاطفي برخه واقعا د پوره یادونې وړ ده. په شعر کې عواطف زیاتره د مینې، فراق، وصال، د بېلتانه او د خلکو د ژوندانه د بیلو بیلو شاعرانه احساساتو استازیتوب کوي. په دې برخه کې د شاعر سلیمي د شعري مهارت کچه او اندازه څرګندیږي. همدا شان د یادې شاعرې د شعر د منځپانګې یا محتوا، فکري او مانیزې برخې یا موضوع ته که راوګرځو نو د شاعرې په شعر او هنر کې فکري اړخ د قوت او نوښت له اړخه د زیاتې پاملرنې وړ دی. اړین موضوعات، فکر او محتوا یې ښه او په زړه پورې ټاکلې ده. د موضوع معنویت او فکري اړخ یې د ټولنیز ذهنیت جوړونې لپاره ګټور برېښي. که د اغلې شمایلې سلیمي فکري او مانیزه برخه د منځپانګې په توګه په غور وکتل شي، د معنا او فکري اړخ له مخې په غزلونو او نظمونو کې د معنا پوره ژوروالی او پراخوالی شتون لري. په زیاترو شعرونو کې د اعجاز په توګه په ډیرو لنډو او شمیرلو الفاظو کې لوی اهداف نغښتي ښکاري، او یا هم د شعر سیلابیک جوړښت له مخې په لنډو څپو لرونکو لفظونو کې ډیرې لویې معناوې او ژور مفاهیم ځایوي چې هم ذهنیت جوړونې او فکري لوی تحول او بدلون ته لاره هواروي. په شعر کې په فکري لحاظ عام فهمي یو مهم او اړین ټکی دی. شاعر، لیکوال او ادیب باید تر ډیره بریده د عوامو فکري فهم او درک په نظر کې ونیسي، ځکه د شاعر شعر د ټولنې، ولس او خلکو لپاره د دوی د ښه پوهاوي کچه او معیار په پام کې وساتي. چې درنې شاعرې اغلې سلیمي تر ډیره بریده د خلکو او پرګنو دغه اصل ته پاملرنه کړې ده. خو بیا هم د یادې شاعرې په شعري ټولګه کې ځینې داسې نظمونه او غزلیز بیتونه هم شته چې عامه فهم او درک ته زیات نږدېوالی نه لري او یوازې خواص او په شعر او ادب کې ماهرین او په ادب کې مسلکي اشخاصو لپاره د پوهاوي او درک وړ دي. نو په پایله کې دغه خبر کول اړینه ګڼم چې تر ډیره باید شعري مقبولیت د عامه مقبولیت په معیار وارزول شي، چې تر ډیره دغه اصل ته په یاده شعري ټولګه کې پاملرنه شوې ده. د اغلې سلیمي د شعر او شاعرۍ په برخه کې چې تر دې ځایه کومې خبرې وشوې لا هم کمی دي، ځکه د یادې شاعرې شعري هنر تر دې ډیر اوچت دی. په شعرونو کې ادبي، معنوي او لفظي صنایعو برخه هم زیاته په زړه پورې ده. په لاندې شعري بیت کې د تجنیس ادبي معنوي جوړښت زیات ښکلی راوړی دی. تور به هسې نه وي نړېدلی په زوال کې، کور چې په کوم تور زما د پیر ونړېده. په دغه غزلیز بیت کې د تور، کور او تور د الفاظو ترمنځ یو مترف جناس یا د تجنیس لفظي جوړښت بیت ته شعري ښکلا ورکړې ده. هیواد، وطن او ټاټوبي سره مینه یو غریزه او انساني فطرت دی. له وطنه جلاوالی او بیلتون انسان تر جنون او لیونتوبه پورې رسوي. له لاندیني غزلیز بیت څخه له هیواد سره سپېڅلې مینه او حب الوطن ښکاره دی. پردی وطن روهیلی دې کړمه، پردی مسیره ما ته خوب نه راځي. لاندې غزلیز بیت یې د نازک خیالۍ ترڅنګ په ښایسته تفصیلي تشبیه ښه سینګار کړی دی. دا خو زه یم چې له خپله غمه ژاړم، شمع نه سوځي له خپله حرارته. په خوږو استعاراتو او ښکلو تشبیهاتو کې د وصال د شپې سباوون په خپل شعري تحلیل خورا خوږ او ښه انځور کړی دی. د زړه کاڼي په ترکیب کې اضافي مؤکده تشبیه او د نارې کلمه د مستعار لفظ یا مستعار منه په توګه شعر ته ځانګړی ملاحت ورکوي. د زړه کاڼي کې مې شور او درزا وشي، تا چې یاد کړم نارې د سبا وشي. د شاعر اغلې سلیمي شعري جونګ د ښکلو ادبي بدایعو او صنایعو څخه مالامال دی. په لاندیني بیت کې د ژورې او غورې مانیزې برخې ترڅنګ د زاید جناس لفظي ادبي جوړښت د شعر ناوکۍ لا هم ښه سینګار کړې ده. زه د خاورو له فطرته غیږه تاو کړم، چې سما سره پیمان د سما وشي.
په هر صورت لکه څنګه چې مو مخکې د اغلې سلیمې د شعر په مانیز اړخ تر ډیره خبرې وکړې هغه په خپل ځای دي که له دغه تعبیرات او مفاهیم د ظاهر نه په باطني یا مجازي معناو کې راڅرګندیږي په یوه شعري بیت کې داسې وایي: بچی مې ولاړ شي د ساحل غاړې ته زما د سوال په پیسو بنګ واخلي. والدین په زیار او کوښښ مکلف دي او غواړي اولادونه یې د هدفمند ژوند تر ساحله ورسیږي، خو د مناسب ادبي او ښوونیز چاپیریال په نشتون کې د خپلو والدینو ټولې خوارۍ او هڅې په اوبو لاهو او یا له خاورو سره خاورې کړي او ټولې هیلې یې په ناهیلیو بدلې کړي. د بیلګې په توګه د تناسب، تلفیق او معنوي بدیعي صنعت مراعات النظیر باندې شعري بیت ته بېنظیره ښکلا ورکړې ده: لرغونی مې ستا د عشق الالزام په سر دی، هم آغوش مې دا فلک او دا نختر دی. په شعر کې د تشبیه بېلابېل ډولونه ډېر مناسب راوړي. په لاندې بیت کې مرسله تشبیه ډېره ښکلې ایسي: لکه سره و په خندا یم شمائلې، یار مې سترګو کې ګلاب د نیلوفر دی. طباق الازداد په ادبي بدیعي صنایعو او جوړښتونو کې غوره او مهم ادبي جوړښت دی. په دغه بیت کې د ژړا او خندا ترمنځ الفاظو کې د طباق الازداد له ډولونو څخه اسمي طباق ډیر مناسب راوړی دی: فریب شکنه شوله د شمایل خندا او نمکینه شوله لکه ژړا د مینې. د وطن او ټاټوبي د چور او تالان په هکله زیاته ګیلمنه او خپل پاک احساسات ډیر ښکلي بیان کړي دي. چور و تالان په وطن ګډ دی، عقیدې پکې خرڅیږي، لالهزار زما د تمې شو مسیر د ریبدون څنګه. په لاندینی غزلیز یو بیت کې بیا د تکرا حسن ادبي ښکلا ډیره په زړه پورې راوړي: بل می شي په زړه څراغ نری نری نری، را دې وړي چې باد ایاغ نری نری نری. ادب د ژوند رڼا او مشال دی. ادب د معاشرې د ژوند ځلا ده، خو په قدر یې هغه څوک پوهیږي چې د ادب د لارې په ادبي ښېګڼو سمبال وي او له ادب څخه څه ناڅه برخه ولري. په یوه بیت کې له بې ادبو څخه داسې سر ټکوي چې مې فکر شو په حال د شمایلې، بویه ناست په بې ادبو کې مهمان. د شعر په باریکو لطیفو او ظریفو لارو سره د شمایلې د شعر نازک خیالي د شعر د ناوکۍ ښکلا څو څو برابره شي او نور یې هم د شعر دنیاګۍ ښکلې ښکلې شي. په غاټولو کې اثر و ستا د مخ د بېنیازۍ، په نرګس کې اندېښنه وه د احساس او د ګداز. بل ځای د زلفو غزل نادره تشبیه او اضافي مؤکده تشبیه په ظریفو الفاظو او ښې نازک خیالۍ انداز کې ډیره په زړه پورې راوړي: زنځیرونه مې پراته و په مرۍ کې، ستا د زلفو غزل بل الهام ته یوړم. اغلې سلیمي د مینې د نړۍ رازونه په ډیرو اجازي او لنډ شعري کلام کې ډیر شاعرانه ادا کړي دي. د بیان طرز یې ښکلی او د مینهناکو عاطفې خو احساساتو څخه ډک دی. په یوه نظم کې د څو صفتونو یا ستاینو په راوړلو سره د ادبي بدیعي معنوي صنعت یا تنسیق الصفات ادبي جوړښت ډیر خوندناک او په زړه پورې راوړی دی. ستا چشمان جوهری او زلفان عنبری، ناز ادا مرمری او باڼه خنجری، لبان هم شکری رنگ ده هم بادامی، همگی صنم. پر دې سربیره د اغلې سلیمې د غزلونو او نورو نظمونو برخه لا ډیره جذابه او زیاته په زړه پورې ده. حقیقت دا دی چې د شعر په ټولو برخو په ځانګړې توګه د غزل په برخه کې خیالات شاعرانه انځورونه واقعي دي. شعري سلیقه، ادبي ښکلاوې او ادبي شعري نزاکتونه یې پوره په نظر کې نیولي. په ټوله کې شعري ټولګه د یوې ژمنې شاعرې په توګه کله هم شعري رومانتیکه بڼه او تر ډیره بریده یې د یوې رسالتمنې شاعرې په توګه واقعیتونه
په ریالستیکي بڼې سره په خورا ښکلو رنګینو شاعرانه الفاظو کې ادا کړي دي. راتلونکي شعري لوړتیا یې له ټولګې څخه ډیره د پام وړ ګڼم او لرې نه ده چې د غزل او نظم برخه به یې په ادب کې یو ادبي شاهکار ته لار پرانیزي. درنې اغلې شمایلې سلیمي ته په شعري او ادبي ډګر کې د لا نورو مثبتو ښو بریاوو او لوړتیاوو په تمه یم. په درنښت استاد غلام مصطفی هیلمن. خپلې خبرې وخلق الانسان ضعیفا اما بعد. د خبرو آغاز مې د ضعف له نقطې نه ځکه وکړ چې دلته انسان کمزوری دی او دا ورته د کائنات خالق ویلی دی. ما د خپلې مشاهدې د گرفت یوه حصه د شعر په سټرکچر کې په شعوري او غیر شعوري انداز په خپل کتاب داغ په نسترن کې خپل پښتون ملت ته وړاندې کړي. دا هڅه به خورا خامۍ، کوتاهۍ او د ابلاغ ناقص تصورات هم د ځان سره لري او د عشر عشیر په اندازه ښېګڼې به هم لري. زه دلته د دې خبرې سپیناوی هرگز نه کوم چې زه خپل تخلیق ته په کوم نظر ګورم، خو دا چې شعر و شاعرۍ یوه الهي ډالۍ ده نو په دې حواله ورته په لوی احترام قایله یم. زما په کلام کې که مافوق الفطرت دی، که ما بعد طبیعت دی، منفی ابهام دی او که بې ابلاغه ژبه، ټول زما د طبیعت عناصر دي چې زه د طبع ازمایي مشغله ګڼم. پر دې کتاب ډیرو ځیرکو لیکوالانو او نقاد استادانو خپلې قیمتي مقدمې درج کړي چې د تنقیدي اصولو برخلاف نه دي تللي او په کوټلي او تنقیدي نظر یې د خپل معفي الضمیر اظهار کړی دی. اگر که ځینې وختونه یې زما کرښې د سخت تنقیدي گرفت لاندې راوستي، خو دا چې خبرې یې د تنقید او کرکتنې اصولو ته په ژمنتیا شوي دي، دا زما لپاره قابل فخر ده. زما په کتاب داغ په نسترن باندې چې کومو درنو استادانو خپلې خبرې کړي، له هغو هر یو استاد محمد اکبر کرګر، استاد محمود ایاز، محترم ډاکټر عبدالله ناشناس، فیض شهزاد او رحمت شاه فراز نه د زړه له تله مننه کوم. خپل ناکام یې را سره ګاللی دی. نور خپلې خبرې را لنډوم او خپل داغ په نسترن ستاسو درانه حضور ته وړاندې کوم چې د هر ډول حشر جوګوي خپل مکافاتي عمل به ګوري. داغ په نسترن بویه زما بینوا عقل، پس له هاغه عهده چې نوکر د سحر ما کړو.